زما شاعر عمر خټک سوجنوال ملګرو زه د پښتو ټي وي په شیشه باندې یو بېرته تاسو ته بیا حاضر یم ملګرو نن په اټک کې د بسم الله جان پښتو ادبي ټولنه اټک پښتو ادبي ټولنې سره مشاعره کېږي په دې مشاعره کې موږ سره ډېر د لرې لرې نه ښکلي او درانه شاعران راغلي او زموږ سره په دې کې یو لوی شاعر ښکلی شاعر د پښتونخوا حنیف خلیل صاحب موجود دی حنیف خلیل صاحب ته خو هرکلی وایو چې دلته رالو او د زړه د کینو ورته سلام کوو او خلیل صاحب تاسو په اټک کې چې کوم دی بسم الله جان ادبي ټولنې باندې پښتو ادبي ټولنې کې پښتو دپاره کار کوي دې سامان زه مننه کوم چې تاسو ماته وکړه چې زه په اټک کې نو خبره داسې ده چې اټک ماشاءالله د پښتو ویونکي د پښتو اخیستونکي په اصل په بلا شمار کوي نو د پښتو لیکونکي او د ادب ذوق لرونکو شمېر ډېر زیات دی دا ډېره خوشحالۍ خبره ده بیا یوازې د پښتو شاعرانو او لیکونکي نه بلکې تنظیمي شکل هم ورکړل شوی دی په اټک کې یوه ادبي ټولنه نه ده ګڼ شمېر ادبي ټولنې ادبي جرګې ادبي سوسایټۍ موجودې دي چې وخت په وخت د پښتو لپاره کار کوي خپل اجلاسونه کوي خپل نشستونه کوي او بیا دې ته هم فکر پکار دی چې د اټک نه دغه ادبي ټولنې کتابونه هم چاپ باقاعده اشاعتي ادارو کار هم د اټک د سیمې نه کېږي په څرګند ډول په د پنجاب سیمه کې او په کلتوري لحاظ او په ادبي لحاظ د اټک د ځان کېږي د تحریري شکل په مشاعرو کې په تنظیمي شکل خلیل صاحب او دا تاسو چې اټک ته راغلي د اټک د پوښتنې لپاره تاسو څه زما خیال دی چې څخه شکر الحمدلله د اټک پښتانه کلچر او ادب سره ډېر نږدې دی اوس بیا هم دا پیغام ورکوم چې د پښتو شعر او ادب د نوم اخیستلو دومره ضرورت به نه وي څومره چې په اټک او د پنجاب نو زه غواړم دا چې د اټک پښتانه नाज़रीन अब यहाँ पे एक और नहायत ही लावाद शख्सियत जावेद बादशाह के साथ यहाँ मौजूद है क्योंकि मैं पश्तो अदब मुशायरे में पहली दफ़ा शामिल हो हैसियत अटक होती हुई तो यकीनन मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है गलती भी हो सकती है तो मैं चाहूँगा और फिर ये हमारे कि आप कहाँ से और यहाँ ښکلي شاعر د دې لپاره زموږ د پنجاب کې څنګه صاحب شامل شي څنګه د لپاره تاسو سلام واچوئ هذا السيف شغال पंजाब सिंध बलूचिस्तान सिंध और पंजाब मकान چې کله د پښتو ژبې د ادب لپاره ادارې جوړېږي نو د اټک سیمې ته خصوصي توجه حنیف خلیل صاحب ستاسو یو جهان مننه چې موږ